دا سی خبره ده چې ما زما نوم موسی خان او تحصیل پنڈیالی او دویزی اسوکور نه موږ راغلي دلته مخکې موږ کانفرنس کړی و چې زموږ په دې غر باندې حاجي جانشیر قبضه موږ کړی د هغې په رڼا کې د جانشیر بیا هم راغلی او د غره یو څو ټیکداران یې راوستي وو هلکه شی ولې چالو کړه د جانشیر یو څو ټیکداران راوستي او دلته یې بیا کانفرنس کړی و چې هغه مکمل هغه زه به دا ووایم چې منګړت دروغ چې په پښتو کې په رڼا کې دا خبره کړې وه چې یاره جي زه قام له 2,500 3,000 پرچه ورکوم او ما قام له روپۍ ورکړي دي نو لہذا نن دا قام دلته موجود هم دی او دا شپه ورځ په دغه دویزو کې موجودي جانشیر صاحب که ته چا له روپۍ ورکړي ته راشه په سړي لاس کېدوه که تا د کم کدان چې پاڼي د اوسه پورې نه ده ورکړې نو ته به د پرچه 100 روپۍ ورکې لہذا دا فضول خبرې دي په دې کې لاول زما امینیان دوارتاج صاحب ته دا التجا ده دا درخواست دی دا مدبانه گزارش دی چې ته زما د قام مشري امینی ستا د پلار شامله په سر ده ستا تره دی جانشیر حاجي صاحب نو زما مشر چې زما ګریوان ته لاس راچوي زه به غریب ته څه فریاد وکم یا زما خبره به څوک والي ورپاسه پسې دلپراز صاحب دی هغه هم زموږ د سرتاج دی زموږ مشر دی زموږ رور دی خو چونکې د قام سره زیاتې خو بیا قام نه برداشت کوي رور د رور نه برداشت کوي نو ته د پنډیالۍ نه راشي او زما مطلب چې په دویزو کې ګوتې وې نو په دې رڼا کې موږ نن راغلي جانشیر صاحب ته د دې خبرې وضاحت کوو چې حاجي جانشیر صاحب ته زموږ مشر یې خو چونکې ته موږ ته دا ووایه چې ته کوم اسوخېل له روپۍ ورکړي یا کوم ټیکدار ته خو ټیکداران دي او ته پې دپاره غټ ټیکداران یې پرچۍ دې خپله ده کدان دې قام غولولی دی په لکه 80,000 دې اخیستې هغه چې پاڼي دې نه ده ورکړې او اوس یې مخکې په لکه او خرڅوي په 500 لکه او په کروڑ او په 2 کروڑه پلیز ته دا غلطې خبرې مه کوه که تا داسې خبره کې مناظره کې نو دا وطن آزاد دی راشه کښېنه آمنے سامنے خپله کارګزارۍ باندې لږ تاسو ته نظر دا د سرخي واچو د موږ درخواست دا دی چې موږ له اول ډي جي حمیدالله شاه مروت صاحب چې کوم دی د منرل ډپارټمنټ پېښور د هغه سره هم په دې کې موږ ملاقات کړی دی اے ډي کامران مروت سره هم زموږ ملاقات شوی دی سیکریټري سید نظر حسین شاه د ایباټ آباد د مانسیرې دی هغه سره هم زموږ په دې معامله کې ملاقات شوی دی او دا ډي سي چې کوم دی افتخار علم صاحب دی اے سی قیصر صاحب دی او تحصیلدار مخکې خو ریاض و اوس هغه بدل شو بل راغلی دی دې ټولو سره موږ ملاقاتونه هم کړي دي په دې کې موږ ورته خپل فریاد هم مخکې کړی دی خو چونکې تاسو خو دا ته پته ده چې زورور یو جانشیر صاحب د زورور د الله ذات دی جانشیر صاحب چې کوم دی هغه لږ دا دی چې مینې هم خپل دی ډي اس پي صاحب هم خپل دی او په خپل هم مخکې دی روپۍ هم ورسره دي اوس زما په میروالو پسې ګرځي نو میروال راته کله د ثوابۍ نه راپاسوي کله د جهانګیري نه نو یا لکه ته خو د دې قام سپین ږیري ته پته راشي په دې وطن کې موږ ډېرې کړوسې تېرې کړي دي ډېرې تکلیفات هم تېرې کړي دي میروال خو دلته را باندې وای د ټماټرو شیو او دی 2 وخته ښکته تللی او په ښکته په آباده کې ناست دی هغه له غنم هم کېږي جوار هم کېږي په دې سخت وطن کې ناست یم زما رور دی د هغې سینې م انکار نشته خو لکه ته خو ورپسې ورځې که نه په دې اسوکور کې راپسې ګرځي بعضې هلکان غولۍ را غولۍ چا ته 2 لکه ورچولې چا له موټرسایکل منلې نو لکه دا کار مه کوه موږ جانشیر صاحب ته دی ویو چې ته زموږ د قام مشر یې ته به موږ سره منډه کې ته به زموږ سره هیلپ کې زموږ که ډي سي کار نه کوي ډي سي له به راسره ځي که اے سي نه کوي اے سي له به راسره ځي نو هغه د سخرو د انګور خبره ده چې ته راته سترګه را خړه کړه نو موږ چا ته خپل فریاد وکړو